سلامونه مې قبول کړئ. یو تازه خبر چې د انډین اداکار سلمان خان په باره کې دی، ویل کېږي چې سلمان خان باندې ډزې شوي دي او هغه مړ شوی دی. آیا دا خبر رښتیا دی او که نه؟ هغه هم لکه د سدو موسیوالا په شانتې مړ شوی که نه؟ تاسو سره ټول تفصیل، ټول حقیقت په دې ویډیو کې شریکوم. درنو دوستانو، د سلمان خان په باره کې دا خبر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی. ویل کېږي چې هغه وژل شوی دی. د هغه څه تصویرونه هم په سوشل میډیا شیر کېږي او داسې ویل کېږي چې دته د انډیا یو ګینګ دمکي هم ورکړې وه چې موږ به تا وژنو. د پلار ته ایمیل او خطونه هم را لېږلي وو، دوی په ټارګټ باندې وو، خو داسې هېچا هم نه ګڼله چې د سلمان خان په شان یو سوپر سټار به ووژل شي. اوس مهال چې د ده باره کې خبرونه په سوشل میډیا راځي، ویل کېږي چې هغه وژل شوی دی. نو تاسو ته د هغه ټول تفصیل، ټول حقیقت درکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. دا مختصر غوندې ویډیو به تاسو د ټول خبر نه خبر کړي چې دا خبر څومره حقیقت لري. قدرمنو سلمان خان چې د فیصل خان قدرمنو سلمان خان چې د ارباز خان رور دی، انډین مشهور اداکار دی او نن سبا د انډیا په فلمونو، په میډیا باندې او په بالیوډ باندې راج کوي. د هغه باره کې چې کله دغه خبر مخې ته راغی او موږ له ملګرو پوښتنه وکړله، کله چې موږ معلومات وکړو، نو حقیقت دا دی چې هغه سره داسې څه نه دي شوي، بلکې هغه ته مخکې دمکیانې ورکول شوې وې. خو تر اوسه پورې داسې څه خبر، داسې څه حقیقت مخې ته نه دی راغلی. که هر کله داسې څه خبر، حقیقت مخې ته راغی، نو د ټولو نه وړاندې به موږ تاسو سره شریکوو. خو دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړو، چې کوم خبر د هغه په باره کې شیر کېږي، هغه دروغ دی. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.